الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب مشكاة المصابيح د شرح په سلسله کې د مبارک درسونو او باقي کې مونږه مسله د جمعې د منځ شروع کړې و. اولنی باب چې کوم مؤلف رحمه الله راوړی دی باب الجمعه، نو په دې باب کې د جمعې د ورځې فضایل بیان کړي چې الله سبحانه وتعالی دې ورځې له څومره فضیلت ورکړی او د هغې سره چې کومې مسلې تعلق ساتي د هغې ورسره وضاحت شي. د هغې نه بعد بیا بل باب راوړی دی باب وجوبها، باب په بیان د دې کې چې د جمعې مونځ فرض دی په هر مسلمان باندې. وجوب په معنی د فرض. اوس به دا مسله ثابتوي چې د جمعې مونځ په هر مسلمان باندې فرض دی. بعض خلک داسې شتي چې هغوی مستثنا دي، په هغوی باندې لازم نه دی. دا څوک دي چې په هغوی باندې د جمعې مونځ لازم نه دی؟ د هغوی وضاحت به م راشي انشاءالله. نو باب وجوبها، باب په بیان د دې کې چې د جمعې مونځ څه دی؟ فرض دی په هر مسلمان باندې، فرض عین. فرض عین معنی ده چې هر مسلمان به یې کوي. دا نشته چې دا فرض کفایي دی، بعض دې کوي او بعض دې نه کوي. نه نه، دا فرض عین دی، هر مسلمان باندې لازم دی. شریعت اوس چاله اجازت ورکړی د پرېښودو یا په هغوی باندې لازم کړی نه، هغه جدا مسله ده. خو د هغې نه علاوه په هر مسلمان باندې د جمعې مونځ چې دی دا فرض دی. دا مسله ما تیر شوي باب کې بیان کړې وه چې بعض علما دا وایي د جمعې مونځ دا په مکه کې فرض شوی دی. د جمعې مونځ په مکه کې فرض شوی، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکه کې و چې د جمعې مونځ فرض شو. او اکثر علما وایي نه، د جمعې مونځ په مدینه کې فرض شوی دی. چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو او راغی مدینې ته، نو بیا پې الله د جمعې مونځ فرض کړو. دریم قول دا دی چې دا دواړه خبرې را جمع کېدی شي داسې چې اصل د دې مانځه او فرضیت د دې مانځه هغه په مکه کې راغلی. په مکه کې دا مونځ فرض شوی، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکه کې و چې فرض شوی. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو ولې داسې ښکاره نه دی کړی؟ وجه دا دی چې مسلمانان څه وو؟ کمزور وو. دلیل په دې دا دی چې اسعد بن زراره او مصعب بن عمیر رضی الله عنهما هغوی به د جمعې په ورځ خلک را جمع کول، هغوی ته به یې نصیحت کو، مونځ به یې کو. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکه کې و. بیا چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی، نو بیا د جمعې مونځ ښه ښکاره به یې کوو. او دا مسله موږ بیان کړې وه چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قوبا کې څنګه چې مدینې ته راننوتو، قوبا کې یو څو ورځې تېرې کړې، نو بیا د هغې نه چې کله روانو د مسجد نبوي طرف ته، اوس خو دا مدینه او قوبا او دا ټول یو شوي دي، پخوا دا لرې لرې علاقې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د قوبا نه مسجد نبوي ته روانو، نو په لاره کې د بنو سالم ابن عوف په علاقه کې او د هغوی په محله کې د جمعې مونځ وکړو، خطبه یې وکړه. نو دا اولنی مونځ دی د جمعې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې خطبه کړې ده او دا مونځ یې کړی دی. دا مونځ یې کړی دی د بنو سالم ابن عوف په جومات کې د هغوی په علاقه کې. بیا د هغې نه بعد مسجد نبوي کې شوي دي. نو د جمعې مونځ
دا فرض شوی دی مسلمانانو باندې او هغوی په کوم ځای کې وو په مکه کې وو خو کمزوري وو بیا چې مدینې ته رالو بیا ښکاره طور باندې به دا لمونځ کېدو بعضو علماو دا قول کړی په الفصل الاول کې یو حدیث راوړی دی د عبدالله بن عمر او د ابو هریره رضی الله عنهم د دواړو نه دا روایت را نقل شوی دواړه وایي چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده یقول علی اعواد منبره هغه د خپل منبر په لرګو باندې ولاړو دا خبره یې کوله اعواد لرګو ته وایي ولې دا خبره وکړه چې علی اعواد منبره دې ته پکې څه ضرورت و چې د لرګو نه مراد اصل کې پوړۍ دي د منبر یعنې د منبر په پوړو ولاړو دا خبره یې کوله نو دا خبره پکې ولې ذکر کړه دې دپاره یې ذکر کړه وایي چې دا خبره داسې یقیني کومه چې دا راته م یاد دي چې پیغمبر کوم ځای کې ولاړو څنګه ولاړو او څنګه یې دا خبره کړې ده د دې دپاره دې شوي لکه اوس سړی تا ته خبره کوي تا ته وایي پلاني ما ته دا خبره کوله او د پلاني خوا کې ولاړو دا ټیم وایي تا ته وایي چې دا خبره زما څه ده یقیني ده د هر سره ته یاد دي نو د دې دپاره یې دا خبره کړې ده سی ویلی دی لینتهین اقوام عن ودعهم الجمعات دا کم خلق چې د جمعې د منځونه پرېږدي دوی دې د خپله طریقه پرېږدي خپله طریقه دې پرېږدي معنی څه منزله دې راځي کم خلق چې د جمعې منځونه پرېږدي دوی د خپله طریقه پرېږدي یا دې داسې وکړي او لیختمن الله علی قلوبهم یا به الله د دوی په زړونو باندې مهر ووهي دوه خبرې دي یا خو دا منځونه دې کوي د جمعې دا منځ او که نه کوي نو الله به په زړه باندې څه وکړي مهر ولګوي ثم لیکونن من الغافلین بیا به شي د غافلانو نه دا حدیث امام مسلم راوړی کم خلق چې د جمعې منځونه نه راځي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې الله د دوی په زړونو باندې مهر لګوي او د دې مهر د لاسه به دوی په غافلانو کې شي دې نه دا ثابته شو چې جمعې مونځ څه دی سنت دی فرض دی چې سنت دی نو بیا که سنت وی نو بیا خو به داسې نه وي چې په زړونو به مهر ولګي بل دې نه دا هم ثابتېږي چې دا په عامو مسلمانانو باندې فرض دی ښه د جمعې د منځه دپاره شروط بیان شوي دي بعض شروط د قرآن او حدیث نه اخیستې شوي دي او بعض اجتهادي شروط دي بعض علماو بیان کړي دي او ډېر پکې داسې دي چې په هغې باندې دلایل واضح نشتي لکه جمعې د منځه لپاره چې کوم شرطونه قرآن او حدیث ثابت دي نو یو دا دی چې دا مونځ به د جمعې سره کېږي یوازې د جمعې مونځ کېږي اوس چې سړی یوازې یو ځان له د جمعې مونځ کوي نه کېږي دې کې به جمع وي دغه شان دا سړی به مقیمي مسافر باندې د جمعې مونځ نشته دا مسله را روانه ده انشاءالله دغه شان دې دپاره شرط دی خطبه په دې کې به خطبه وي دغه شان دا مونځ به د جمعې په ورځ کېږي جمعې په ورځ به وي یا د زوال نه بعد د ماسپښین د منځه چې کوم وخت او د زوال نه مخکې م روا دی دا مسله ما بیان کړې م همدې مشکات په درسونو کې بیا به م بیان شي چې صحیح خبره دا د راجح او مضبوطه چې د جمعې مونځ د زوال نه مخکې کولو م روا دي دغه شان د سړی به عاقل بالغ
ماشوم باندې د جمعې مونځ نشته یا لیونی شو. دغه شان نارینه باندې په زنانو باندې جمعې مونځ لازم نه دی. الا دا که جومات ته راشي کولی شي، زنانه جومات ته رالي مونځ کوي کولی شي، خو نور په هغو باندې لازم نه دی. دغه شان آزاد به وي، ځکه چې په مري او غلام باندې د جمعې مونځ نشته. خو که راغی جومات ته نو کولی شي مونځ یې صحیح دی. بعضو پکې دا شرط ذکر کړی دی چې دی به روغ رمټي، ځکه چې بیمار دپاره عذر شتي. داسې بیماري چې جومات ته نشي راتلی نو بیا په جمعې مونځ نشتي. د دې نه علاوه چې کوم شرطونه هغې اختلافي شرطونه دي او اجتهادي دي. لکه بعضو پکې دا شرط لګولی دی، دا اهمه مسله ده چې دا به په ښار کې کېږي، په کلیو په بانډو کې د جمعې مونځ نه کېږي. دا انتهایی کمزوری قول دی او کمزوری شرط یې لګولی. دا نه دي ثابت نه د مرفوع حدیثونو نه او نه د صحیح حدیثونو نه. قرآن او حدیث ته چې څه ثابت دی هغه دی چې جمعې مونځ په هر مسلمان فرض دی، که په کلي کې اوسېږي، که په بانډه کې اوسېږي او که په ښار کې اوسېږي. نو بیا په خپله دغه علما په منځ کې هم اختلاف دی چې دا ښار څه ته وایي. نو چا دا ویلي دي وی ښار هغه ځای ته وایي چې د هغې په غټ جومات کې د دغه ښار دغه علاقې په غټ جومات کې دغه خلک نه راځي پوره، نو دا ښار شو. چا دا ویلي چې 10,000 کسان پکې اوسېږي، وایي دا ښار دی. چا دا ویلي دي چې حاکم وي او قاضي پکې او حدود پکې د شریعت قایمېږي، او کوم چې حاجه یعنی روزمره چې کوم حاجتونه یې چا پکې پوره کېږي، چې ترکاڼ پکې او نایي پکې او پلانې پکې او پلانې پکې او دا ټولې خبرې ذکر کوي. او په دې باندې هېڅ صحیح حدیث نشته، مرفوع صحیح حدیثونه په دې باندې نشته. دا تعریف هم دوی د خپل ځان نه کوي، لکه هر چا خپل تعریف کړی. نو قرآن او حدیث کې خو دا تعریف نه یې راغلی. حروف کې خلک څه ته ښار وایي، علاقه بل دا ښار دی. او بل دی چې د مونځ دې لپاره ښار خاص کول، ما تاسو چې په دې باندې مرفوع صحیح روایتونه نشته. نه الله ویلي نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي. قرآن، حدیث، صحابه کرام، تابعین، سلف صالحین، هغوی نه دا ثابت دي چې هغوی په بانډو کې مونځونه کړي، په کلیو کې کړي او اجازت یې ورکړی. قرآن او حدیث کې دی اجازت دی، بلکې قرآن او حدیث کې دی چې په هر مسلمان لازم دی. په دې باندې یو څو دلایل به بیان کړو، دا مسله اهمه ده. دا د جمهور العلما قول دی. جمهور مطلب د اکثرو علماو چې د جمعې مونځ په هر ځای کې کېږي. دا 3 امامان چې دي، امام مالک، امام شافعي، امام احمد بن حنبل رحمهم الله، د دې درېواړو دا قول دی چې د جمعې مونځ په هر ځای کېږي، بانډه کې هم کېږي، کلي کې هم کېږي، ښار کې هم کېږي. او د احنافو دا مذهب دی چې نه چې دې دپاره ښار لازم دی او د ښار دپاره بیا خپل تعریفات دي. بیا موږ ته وایي تاسو امامان نه منئ. تاسو څوک نه منئ؟ امامان نه منئ. اوس چې دا کومه مسله زه بیانوم چې دا په هر ځای کې کېږي، دا د څو امامانو خبره ده؟ د 3. ته صرف خپل مولیان منه او 3 پرېږده، ته بیا هم امامان منې. او زه د هغوی منمه، دلیل ورسره هم دی، ډېر هم دي، او زه بیا هم امامان نه منم. عجیبه انصاف دی، عجیبه انصاف دی. صرف یو مذهب راټینګ کړه چې زه حنفي یم، او امام شافعي پاتې، امام احمد بن حنبل پاتې، امام مالک پاتې، نور د دین امامان ټول پاتې، د بیا امامان مني. او زه دا وایم چې ټول امامان منمه او زه بیا امامان نه منمه. نو دا عجیبه انصاف نه دی؟ عجیبه خبره ده. ځای په ځای په امام شافعي باندې رد کوه، دا بیا هم
باادبه دی زی په نور امامانو باندې رد کوه دا بیا هم باادبه دی او که زه صرف دا ووایم چې د یو عالم مسله کمزوري ده سره د ادب یې پرېږدو نو زه بې ادبه شوم دا عجیبه انصاف دی نو دا قول چې د جمعې مونځ دا په هر ځای کې کېږي دا درې امامان وایي او د امت اکثر علما دا وایي په دې باندې دوی سره دلایل دي موږ ګورې دا خبره مې یاده کوي ګورې موږ دې ته نه ګورو چې ډېر علما دا خبره کوي که لږې کوي ګوره موږ دې ته نه ګورو لازم نه دی چې جمهور العلما اکثر علما به یو خبره کوي نو هغه به مضبوطه وي دلیل په رڼا کې کیدای شي د هغه لږو خبره صحیح مضبوطه وي او د هغه ډېرو کمزوري داسې هم کیدای شي خو دلته د ډېرو خبره د ډېرو هم ده او خبره د هغوی مضبوطه هم ده او خبره د هغوی ښایسته شوې ده په دلایلو باندې لکه یو دلیل دا د سورة الجمعه کې الله څه وایي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه کله چې اذان وکړی شي د جمعې په ورځ د جمعې د مانځه دپاره فاسعوا الى ذکر الله نو بیا کوشش کوئ تادی کوئ محنت کوئ او زی د الله ذکر دپاره یعنی زی د جمعې د مانځه دپاره دیز کې دا خطاب چاته دی که نه ای هغه مؤمنانو چې په ښارونو کې اوسېږئ شتي پکې ده نه یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو چې اذان واورئ منځه له ځئ خو ټول پکې دننه راغلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په سنن ابي داود کې دا حدیث دی الجمعه حق واجب علی کل مسلم د جمعې مونځ لازم دی په هر مسلمان باندې هر مسلمان دا نه ویلي چې صرف ښاریه وواله باندې امام نسائی حدیث راوړی دی رواح الجمعة واجب على محتلم جمعې ته تګ په هغه چا باندې لازم دی چې بالغ وي نه نه ویلي چې ښاریه وواله هغه بالغان چې کوم ځای کې اوسېږي ښار کې دا خو نه دي ویلي بل ګوره ډېر واضح دلیل په صحیح بخاري کې د حدیث دی د عبدالله بن عباس وإن أول جمعة جمعت بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جمعات نه بعد مسجد نبوي کې چې کله جمعې مونځ شروع شو د دې نه بعد اولنی جمعات چې د جمعې مونځ پکې شوی یعنی د پیغمبر د جمعات نه بعد نو هغه د عبدالقیس قبیلې او د هغوی په جومات کې شوی دی مسجد عبدالقیس چې دا جومات په یو کلي کې و په یو بانډه کې و هغې ته ویله کېږي جواثه په بحرین علاقه کې د بحرین په علاقه کې نو جواثه دا خو کلی و وړوکی غونته کې ځای و هلته د جمعې مونځ شوی دی عبدالله بن عباس دا خبره کوي بل دلیل والا اوله کې چې د صحابه کرام مدینې ته رالو نو دا مدینه په خپله ښار و وړوکی غونته کې ځای و مدینه خو وړوکی ځای و خو وروسته دې نه ښار جوړ شوی نو دې کې ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو جمعې مونځونه نه دي کړي دي نو بل دلیل والا د عمر بن خطاب رضی الله عنه په دور خلافت کې د هغه نه تپوس وکړی شو بعض علاقو والا ورته سوال راولېږو چې موږ د جمعې مونځ کولی شو که نه نو هغه والا جواب ورکړو خطې ورته ولېږو ان جمعوا حیث کنتم کم ځای کې چې یې د جمعې مونځ کوئ حیث کنتم هر ځای کې چې یې که په بانډو کې یې او که په کیلو کې یې او که په ښاریو کې یې دا روایت امام بن ابي شیب رحمه الله راوړی امام مالک رحمه الله روایت راوړی دی
امام مالک نه دا نقل دی او امام بن ابي شیبه راوړی وایي چې صحابه کرامو چې به کله سفرونه کول د مکې او د مدینې په منځ کې به دا چینې راتلې د اوبو ده نو په هغه وخت کې به اکثر خلکو پړاو او دمه د دې چینو په دې خوا کې کوله چې اوبو ته نږدې نو یې دغه اوبو سره خوا کې به یې منځونه کول د جمعې كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمعون دا معنی دی چې دی مکې او مدینې په منځ کې چې کوم ځای کې اوبه راځي هلته به صحابه کرامو د جمعې منځونه کول نو دا ښاریې وي هر ځای کې ښار نه بله دا عقلي خبره ده اوس یو بانډه کې خلک د جمعې مونځ کوي نو دا شر دی که خیر دی نو ولې دا خلک د خیر نه محروم کوي لکه امام راشي خطبه وکړي نصیحت وکړي خلکو ته خلک څه زده کړي حال موږ ته معلوم دی هلته څه حال دی درسونه مرسونه بیانونه دا نشته ډېر کم دي او په دې کې بهتره هغه یو خطبه ده په هفته کې هغه پې هم څه که هغه پې هم بنده کوه په بانډو کې نه کېږي په کیلو کې نه کېږي نو د خلکو نه به ته څه شی جوړې هغه خطبې نه خو هم ګپ جوړ شوی دی هغه هم وروره کله وایي پښتو کې تقریر دی او بیا بسې په عربۍ کې خطبه ده او دغه تقسیم یې پکې کړی دی او بیا که دغه علم پوهه او مسلې بیانولی شوي بیا دا بله خبره ده و چې په منبر کینی لکه نن سبا چې دا بعض لګیا دي په منبر باندې لګیایي څوک خوبونه بیانوي څوک ډکوسلې بیانوي څوک قصې بیانوي څوک د بزرګانو واقعات بیانوي او څوک کنځلې او بدې ردې وایي دا ډېر نر مولا دی وایي نر دی د نروالي څه نښه ده وی کنځلې ډېرې کوي لکه نروالي خو دا نښه ده چې سړی حق بیان کړي نرواله خو دې ته وایي نرواله خو دې ته نه وایي ته کنځلې کړي او ولې که یو سړی وایي چې دا کنځلې دې دپاره کوي چې حق بیانوي نو ولې بغیر د کنځلو نه حق نه بیانولی کېږي که نه کنځلې پکې لازم دي نو هسې زموږ دا خلک چې کوم ملا داسې فحش خبرې او کنځلې منځلې کوي چې وایي دا وایي نر ملا دی دا څه دی دا وایي نر ملا دی نرتوب دا نه دی چې یو سړی فحش خبرې کوي او کنځلې او بدې ردې وایي نرتوب خو دا دی چې یو سړی قرآن او حدیث بیان کړي ښه په زړورتیا سره یې بیان کړي ښه واضح یې بیان کړي دې ته نرتوب وایي نو که دغه قسمه مولیانو کې د باندې واوړېدو او جمعې خطبه کوي نو دا خطبې څه فایده نشته ما په خپله یو خو د اورېدو خبرې کنه ما په خپله په ملک کې یو جومات ته ورننوتی وم او ځوان تقریر کوه او د تقریر وایي د مسلې نه د تښتېدو لپاره وایي دا تقریر دی دا خطبه ده ته به دې کې څه فرق د تقریر او خطبه کې نو په هغې کې د لیلا او مجنون قصې کولې وی مجنون چې دی هغه د لیلا په زنګون باندې اوده شو وي څو کاله اوده پروت او بیا مجنون دا ووي او لیلا دا ووي او خلکو چې هغه په رشته کې ټوپۍ اچولې وي هغه سخاونته کې ټوپۍ نه جومات کې چې پرتې او چا د سر نه رومیالونه تاو کړي او به چې دا مونځ ختم شي قصې واوري بهر وځي بس بیا یاره ډېر زبردست بیان یې وکړو خود زبردست دی چې نه په تا باندې رد وکړو نه ستا غلطي بیانه کړه نه یې دا ووایي چې په کلي کې دا مسله چلیږي یا دا کار روا دی یا دا ناروا دی یو عالم چې کلي کې دی خو دی ذمه وار دی که نه په کار دا ده چې د ده په دې خلکو باندې نظري او ښه په نره باندې وایي چې دې کلي کې چې دا کوم کار روان دی دا ګورې ناروا دی دا حرام دی خلک پوه کې الله دې را به شي یا به د لیلا مجنون قصه کوي یا به د پټو باس کوي دانو دانې کت او دانې بر او پټي کت او پټي بر او یو څو قصې یادې کړي اوس الحمدلله زموږ د سلفیانو
علما چې د هغوی سره ډېر موضوعات دي او ډېر بیانونه یې د هغوی سره وایي چې د یو سړي سره قرآن او حدیث و قرآن او حدیث کې خو ډېرې خبرې پرتې دي زه دا وایم چې د یو سړي دی دومره عمر شي لکه څومره چې نوح علیه السلام نو بیا به ورسره مسلې ختمې نه شي ځکه ما ته یو ملګري خبره کوله وی په ما پسې به د اهل بدعو کې یو کس راغی وی مدرسې کې ما سره څه وخت یو ځای سبق ویلی نو وی ما ته وایي چې ته خو ما پېژنې نو دی په دې جوماتونو باندې څه مشر و نو وی ما له پکې یو جومات وګورې چې د جمعې خطبې کومه هغه ټول د سلفیانو جوماتونه خیر دی تو راتو ملګرتیا وه او سپاره شوی شه یو جومات ته یې ولیکو وی زه هلته ځه خطبه به کړي سړی لاړ سامان وامان یې ویوړو کلي ته ورغی وی میاشت نه وه پوره چې سړی بیا راغی سامان یې راغستی وي دفتر ته راننوتو وی ما ورته چې یاره ګورې ته څه چلو شو جومات والا څه وویې چا سره جګړه وکړه کلي کې د چا څه ووي نه نه هغوی سم نیکونه دي هغو ته به یاره جمعه نوي مسله بیانې ځکه موږ دا خبره کوو چې د اهل حدیثو مولاتوب کول ګورې ډېر ګران کار دی ځکه چې الحمدلله هغوی ته ډېرې مسلې واضحه وي نو کم عالم چې دی ویلی چې دا د سلفیانو عالم و نو پوه شي چې دا ښه تکړه سړی دی نو هغه چېرې دې غریب ته یو څوک خطبې یادې یا ختمې شوې ځکه چې خو بیا بله میاشت ته بیا دا ریپیټ کېږي بیا به چې بیا راواپس کړي چا ورته ویلي چې موږ دا مسلې خو مونږ اورېدلي وه پر استاد کولي هغه سامان اخیستی وي هغه سم نیکونه دي هغه ته به هره جمعه وي نوي مسله بیانوي نو که چېرته علما راولګي او عوامو ته دین واضحه کړي د جمعو په خطبو کې او ښکلې ښکلې مسلې ورته بیان کړي او ښکلې ښکلې درسونه ورته وکړي نو الله به دا فضا ټوله بدله کړي چې په کلي کې درس ولګي یو خو دغه ترجمې د ماسخوتن منځه نه بعد کړي لفظي ترجمه ده او بس روان یو هغې ته مې یو څو کسان ناستي نه نه چې باقاعده ښکلي درسونه د ټولو دپاره او هغې ته حاضري کېږي او خلک راځي علاقې والا ورته راځي نو ته ګورې چې دې علاقې کې الله څنګه دا تبدیلي راولي او څنګه به د قرآن او حدیث به یې ګوره خور شي نو خبره ما څه پورې راواغسته موږ دا خبره کوله چې دغه یوه خطبه ده د جمعې د هغې هم دغه حال دی اکثرو سره دغه حال دی هغه ته هم تا لرې کړه په څه باندې چې یاره دا بانډه ده او بانډه کې جمعې مونځ نه کېږي او دا کیله دی وي د هغې نه دې هم خلاص کړو اوس به دوی د دین څوک بیانوي ما خبره دا کوله اصل کې ما چې دې کې څه شرع دی دې کې څه چل دی که جمعې مونځ وشي دې کې خو ټول خیر پروت دی دې کې ټول څه دی خیر پکې پروت دی هر چې دوی چې کوم روایتونه پیش کوي یا خو موقوف روایتونه دي یا مقطوع روایتونه دي د تابعینو بعضو اقوال به ذکر کړي او بعض آثار راوړي او یا کمزوري روایتونه راوړي نو صحیح صریح روایتونو کې مرفوع روایتونو کې دا مسله څوک نشي ثابتولی چې د جمعې مونځ دا په بانډو کې نه کېږي یا دا په کیلو کې نه کېږي نو الحمدلله حق مسله دا ده چې د جمعې مونځ هر ځای کې کېږي ولله الحمد د هغې نه بعد حدیث راوړی دی الفصل الثاني كي عن أبي جعد الضمري رضي الله عنه أبو جعد الضمري دا وي ما دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبره وريدلي دا من ترك 3 جمع تهاونا بها چاچی 3 جمعې پرېښودې د سستۍ د لاسه د ناراستۍ د لاسه طبع الله على قلبه الله به د په زړه باندې مهر ولګوي چې چا 3 جمعې پرېښودې نو څه به وکړي الله په زړه به ورته مهر ولګوي دا حدیث امام ابو داود امام ترمذي امام نسائي امام ابن ماجه امام دارمي ټول راوړی قدم ګوره عام دی ښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې چا 3 جمعې پرېښودې دا نه دي ویلي خاریه وواله
یعنې لازم دی د جمعې مونځ که چېرته د جمعې مونځ لازم نه وی نو بیا به دا وعید پکې نه راتلی چې چا 3 جمعې مونځونه پرېښودو نو په د ده په زړه به الله مهر لګي بیا به دا قسمه وعید پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بیانولی او وایي چې دا حدیث امام مالک هم راوړی د صفوان بن سلیم نه او احمد هم راوړی امام احمد د ابو قتاده نه وعن سمره ابن جندب رضی الله عنه سمره ابن جندب وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده من ترک الجمعه من غیر عذر چا چې د جمعې مونځ پرېښودو بغیر د عذر نه یعنی شرعي عذر ورسره نه و فلیتصدق بدینار نو دی د 1 دینار صدقه ورکړي فإن لم یجد فبنصف دینار او که 1 دینار ورته میلاو نه شو نو 1/2 دینار دی ورکړي دا حدیث امام احمد امام ابو داود امام ابن ماجه راوړی چا چې د جمعې مونځ پرېښودو بغیر عذر نه څه دي وکړي دینار دی ورکړي که نه میلاوي 1/2 دینار دی ورکړي خو دا حدیث سندن کمزوری بعضو علماو دا ویلي چې دا خبره مستحبه ده څنګه مستحبه ده قرآن کې او حدیث کې الله او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره بیان کړې ده چې په بدیانو پسې نیکیانې کوه نو بدیانې به درله څه کړي ختمې به کړي نو تا نه چې کله د جمعې مونځ پاتې شو یا هر مونځ دنه پاتې شو دا یو ګناه ده که نه یو مونځ دنه پاتې شو بغیر عذر نه ګناه دې وکړه یا د جمع سره دې ونه کړو بغیر عذر نه دا هم ګناه دی چې جمع مونځ په نارینهو لازم دی نو اوس راشه صدقه ورکړه چې الله درته دا ګناه څه کړي معاف کړي عمر بن خطاب رضی الله عنه سبحان الله دغه خلکو څومره هیره سو د دین د هغه نه یو پیر دې مونځ لیټ شو او چې راووتو او د حالات یې ولیدو چې زه لیټ رالم نو ډېر خفه و او په هغه ورځې به یو اوښ حلال کړو د الله په نوم باندې پاتې شوی ته نه و مونځ ګورې صرف څه و لیټ شوی نو اوښ یې حلال کړو چې الله رانه راضي شي او دا خبر راته وبخي نو صحیح ده دا حدیث سندن کمزوری دی خو که په دغه نظر ورته وګورو چې په بدیانو پسې نیکیانې کول پکار نو ښکلې خبره ده یو سړي نه جمعې مونځ پاتې شو بغیر عذر نه اوس خفه دی په دې خپل کار باندې څه وکړم توبه وباسه لاړ یو غریب مسکین له پکې پیسې م ورکړي چې الله راته دا خبره معاف کړي بس بده خبره خو نه ده خو مستحب عمل دی د هغې نه بعد بل روایت ته وعن عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما عبدالله بن عمرو وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده الجمعه علی من سمع النداء د جمعې مونځ په هغه چا لازم دی چې اذان اوري دا حدیث ابو داود راوړی دې کې د علماو بیا ډېر اختلاف دی چا ویلي دومره میله پورې چې اذان اوري او چا ویلي دومره میله پورې اذان اوري راجح قول او خلاصه زه د دې خبرو اکثر خلاصه بیانوم او په اسانه طریقې سره چې ملګري به پوه شي خلاصه دا ده څوک چې په ښار کې دننه دی او په علاقه کې دننه دی بهر نه دی ده باندې جمعې مونځ لازم دی که اذان اوري او که اذان نه اوري لکه اوس ته یو ښار کې اوسېږي جوماتونه دي د جمعې مونځونه پکې کېږي ته هم په هغه ښار کې دننه اوسېږي نو ده دپاره دا نشته چې دی اذان اوري که نه اوري لکه صحابه کرام به پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې نبوي ته راتلو د عوالي منطقې نه د مدینې چې کوم بر طرفونه عوالي چې ورته وایي د هغه لرې ځایونه به راروان هلته به اذان رسېدو سو نو چې کله په ښار کې او په علاقه کې دننه نو بیا د باندې د جمعې مونځ لازم دی که ته اذان اوري او که نه اوري یو سړی دی بهر دی د کلي نه د ښار نه او نو ده دپاره اوس دا دي چې دی د جمعې اذان که ورته رسي نو بیا دې راځي بیا به راځي که اذان ورته نه رسي او په راتلو کې ورته تکلیف وي نو په ده باندې بیا د جمعې مونځ نشته
په ده باندې بیا د جمعې مونځ نشته. د مسلې حاصل دی ته راجح قول د واضح. کم چې ښار کې دننه کلي کې علاقه کې دي په دوی باندې جمعې مونځ څه دی لازم دی که اذان اوري او که نه اوري. کم خلک چې بهر دي اوس دوی دپاره دا شرط دی که اذان اوري رادي شي. اذان چې اوري مطلب دی چې ځای ورته نږدې دی، او چې اذان نه اوري او یا ورته راتلو کې تکلیف یې ځای ته ډېر لري نو په ده باندې بیا د جمعې مونځ لازم نه دی. بعضو علماو دا قول کړی دی که دا څوک دی په څومره اندازه کې و یا هغه سړی چې د شپې کور ته راتلی شي واپس نو په ده باندې جمعې مونځ لازم دی. و دې لپاره یو حدیث بیاني اگر روان دی سندن کمزوری. خلاصه د مسلې دغه شوه کوم چې مونږ ذکر کړه. د اذان هم چې ده ته کوم رسي چې دا به په عامه طریقې سره یې ګورئ لکه څنګه چې پخوا به اذان وي چې سړی بر وخي جومات ته او کم اواز چې دی حق شان اذان وکړي او هغه سړي ته ورسېدو نو بیا په ده باندې مونځ لازم دی او که ونه رسېدو بیا پرې نشته. لکه هغه ړوند چې راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته وی ما سره څوک نشته چې را مې ولي جومات ته دا لارې هم ګډې وړې دي او خرابې دي او درندګان پکې هم راشي او سیلابونه هم راشي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته څه وویل ته اذان اوري که نه اوري؟ ویا وایي چې اوري به به راځي. د هغې نه بعد حدیث ته وعن ابي هریرة رضی الله عنه ابو هریره وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره بیانوي چې الجمعه علی من آواه اللیل الی اهله. د جمعې مونځ په هغه چا لازم دی چې شپه وله ځای ورکوي. شپه وله ځای ورکوي دا معنی ده چې دی سهار وځي او د شپې کور ته واپس راشي نو په ده باندې جمعې مونځ لازم دی. دا حدیث امام ترمذي راوړی دی او سندن کمزوری دی. هغې نه بعد روایت ته وعن طارق ابن شهاب طارق ابن شهاب رضی الله عنه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده الجمعة حق واجب على كل مسلم في الجماعة. ګوره دا واضح روایت دی وی جمعه د الله حق دی ګورئ او واجب دی دا مونځ په هر مسلمان باندې فی جماعه د جمع سره. دم دلیل دی چې د جمعې مونځ په بانډو کې کېږي. ولې هر مسلمان یې ووایي علی کل مسلم الا علی اربع سوای د څلورو نه. د څلورو باندې جمعې مونځ نه لازم دا مستثنا دی. عبد مملوک مری غلام. ولې ځکه چې دی د خپل مشر او د سید په خدمت کې مصروفه دی. او امرأه یا ښځه. ولې ځکه چې ښځه د خاوند په خدمت کې مصروفه ده. دې شریعت باندې چې سړی عام نظر واچوي قرآن او حدیث باندې نو د دې مری وینځه زنانه دوی سره بعضو مسلو کې اسانتیا شوې ده وجه ده چې هلته دوی مصروفه دي خدمتونه کوي که نه نو د هغې د لاسه دوی ته بعضې مسلې اسانې شوي شریعتو ته اسانې کړي لکه یو ده د جمعې مونځ په غلام مري باندې نشتي دغه شان په زنانه باندې هم نشته او صبي ماشوم باندې هم نشتي. ولې بالغ نه دی ماشوم باندې جمعې مونځ نشتي. دا دوه چې تېر شو د مري وینځه او زنانه دوی باندې جمعې مونځ نشتي خو که رالو نو د جمعې مونځ کېږي. که جومات ته رالو نو د جمعې مونځ کېږي. او مریض یو سړی بیماري و داسې بیماري چې جومات ته پکې نشي راتلی ځکه د بعضو نه یو بیماري دی په سر مې بوج دی منزل ولې نه راتلی لکه دا سر مې لږ دروند دروند کېدو داسې بیماري نه دی بیماري چې
سړی پکې د الله نه ویرېږي او رښتیا ووایي چې او زه نشم تللی ما ته تکلیف دی نو بیا په ده باندې هم د جمعې مونځ نشتی دا حدیث هم ابو داود راوړی خو معنی دا نه چې جمعې مونځ پې نشتی یو بلکل پې څه نشتی نو څه مطلب شو ماسپښین مونځ به کوي دا اوس یو زنانه باندې جمعې مونځ نشتی او بس مزې دي سپې نشتی وایي نه ماسپښین مونځ به کوي دغه شان دا غلام مري ماسپښین مونځ به کوي دغه شان دا بیمار کم مونځ به کوي ماسپښین مونځ به کوي دې دا مطلب دی چې جمعې مونځ پې نشتی څه پې نشتی نه جمعې مونځ پې نشتی خو ماسپښین مونځ پې شته الفصل الثالث کې حدیث دی عن ابن مسعود رضی الله عنه عبد الله بن مسعود وایي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا قوم په باره کې دا خبره کړې ده د هغه خلکو په باره کې دا خبره کړې وه کوم چې د جمعې منځونه نه راځي وی لقد هممت ان آمر رجلا يصلي بالناس زړه مې کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې یو سړی ور مخکې کوم په خپل ځي باندې او د امامتي خلکو له ورکړي مونځ وکړي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به څه کوي وی ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم او زه لاړ شم په هغه کسانو پسې کورونو ته کوم چې د جمعې منزله نه راځي زړه مې کېږي چې دوی له کورونه وسېځم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا حدیث امام مسلم راوړی دومره سخته خبره چې دا مهربانه پیغمبر کوي خو د مانځه شان دی که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ډېر رحیم انسان و ډېر مشفق انسان او ډېر نرم انسان د هغه دا زړه کېږي چې کورونه مې وله وسېځلی معنی دا ده چې د دې مونځ لوی شان او مقام دی په شریعت کې دین هم دا ثابته شو چې جمعې مونځ فرض دی او په هر چا باندې فرض دی ځکه دلته دا نه دي ویلي چې لقوم يتخلفون عن الجمعة في الأمصار چیرې پیغمبر دا خبره د هغه چا مبارک کړې ده چې جمعې منځونه نه راځي په ښاریو کې تفریح دي ویلي عامه خبره کړې چې څوک د جمعې منځله نه راځي د هغه باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده وعن ابن عباس رضی الله عنهما عبد الله بن عباس وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده من ترک الجمعة من غیر ضروره چا چې د جمعې مونځ پرېښودو بغیر د عذر نه كتب منافقا في كتاب الله يمحى ولا يبدل دا سړی به منافق ولیکلی شي په هغه کتاب کې چې هغې کې نه تبدیلي راځي او نه ترې څه ورانېږي او په بعضو روایتونو کې راځي ثلاثا چا چې 3 جمعې پرېښودې دا روایت امام شافعي راوړی خو سندن کمزوری مخکې تیر شو صحیح حدیث کې دی چې څه الله به ورته په زړه مهر ولګوي غافله به شي د هغې نه بعد حدیث دی وعن جابر رضی الله عن جابر رضی الله عنه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده من کان یؤمن بالله والیوم الاخر د چا چې په الله باندې ایمان او په آخرت باندې ایمان فعليه الجمعه نو په ده باندې د جمعې مونځ لازم دی یوم الجمعه د جمعې په ورځ ردم عام ده د چا چې په الله باندې ایمان په آخرت باندې ایمان جمعې مونځ په لازم ولې بانډو والا په الله او په آخرت باندې ایمان نشتی که یا د دې کلي والا په الله او په آخرت باندې ایمان نشتی ایمان شتی که نو جمعې مونځ په لازم دی الا مریض سوای د مریض نه او مسافر و مسافر باندې هم نشتی او صبي یا ماشوم او مملوک او یا مری او وینځه فمن استغنى بلهو او تجارة نو څوک چې مصروفه شو په پالتو کارونو کې یا په تجارت کې او د دنیا په مزدورو په کارونو کې او ځان یې بې پروا کړو د دې عبادت نه استغنى الله عنه نو الله به هم بې پروایي د ده نه والله غني حمید او الله بې پروا ستایلی شوی دی د حدیث امام دارقطني راوړی دی او سندنې
سندن دا روایت لږ کمزوری دی خو معنی صحیح ده نور حدیثونه ثابته ده او دا خبره هم واضحه ده چې څوک ځان بې پروا کړي د الله د دین نه الله بې پروا دی روایت کې داسې هم راځي چې الله هېڅ پروا نه کوي چې به کومه کنده کې او خوړ کې راولیږي او مردارېږي او مړ کېږي الله هېڅ پروا نه کوي چې کوم سړی د الله دین نه مخ واړی الله هم پروا نه کوي کم سړی چې د الله د دین خیال ساتي او پر حد کې الله یاد کړی رب العالمین بیا د ده خیال ساتي رب العالمین بیا دی یوازې کوي نه د هغې نه بعد باب راوړی دی باب التنظیف والتبکیر باب په بیان د دې کې چې د جمعې په ورځ جمعې منزله صفائی کول پکار دي والتبکیر او تادی کول پکار دي والتبکیر تبکیر په عربۍ کې څه ته وایي وختي تلو ته وایي تبکیر په عربۍ کې وختي تلو ته وایي دې باب کې به دوه مسلې راوړي اهمې اگر که منځ کې به پکې نورې هم راځي یو دا چې د جمعې په ورځ څه کول پکار دي صفائی ښایسته لباس اچول خوشبو استعمالول غسل کول وختي تله دا مسله به پکې بیانېږي څوک چې وختي لاړ شي هغه به الله څه اجر ورکوي دا ټولې مسلې به بیانېږي ښه نو دا وختي تلو دا کم وخت دی دې کې د علماو اختلاف دی لکه بعضو علماو دا ویلي وي د زوال نه بعد به ځي نور چې ځایلی شي خو دا قول کمزوری نور چې ځایلی شي لکه اوس دلته دې ملک کې ګوره څنګه چې نور ځایلی شي ماسپښین د منځه وخت داخل شي ډایرکټ بس اذان شروع شي او خطیب څه کوي خطبه شروع وي دې نه بعد به ځي دا وي اولنی وخت نو دا به څنګه دې نه بعد دی ځي هلته خطبه شروع کېږي دویم قول دا دی او د امام شافعي رحمه الله نه نقل دی وی سحر چې راوختو فجر د دې نه وی ټیم شروع شو نو حدیث کې دی لیکن څوک اولنی وخت راغی لکه څه یې ورکړی الله په لار کې اوښ دویم وخت کې راغی غوا دریم وخت کې راغی ګډ څلورم وخت کې چرګه پنځم وخت کې لکه چرګیاګي وی دا داسې تقسیم شوی سبحان الله د دوی دی یعنی دا جدا مسله ده چې په دې باندې دلایل شته او که نه شته خو دې قول ته او دوی د تقوا او عبادت ته نو مطلب دا دی که څوک د دې اوښ ثواب ګټل غواړي نو د سهار منځه نه چې څنګه سهار مونځو کې دی به جومات ته ځي چې څنګه سهار مونځو کې نو چېرته به ځي جومات ته به جمعې منځلی شي بیا په دې پسې د غوا بیا دې پسې د ګډ او داسې ځای اخري جمعې منځه ته نږدې چې لاړې نو هم د خطیب د راتلو نه مخکې نو دل الله دا ثواب ورکوي لکه یو سړی چې د چرګې هګۍ د الله په لار کې صدقه کړي دویم قول دا دی دا امام ابو حنیفه او امام احمد بن حنبل نه نقل دی وی د نور راختونه وخت شروع کېږي څه فرق دی دې کې د امام شافعي په قول کې هغه وایي چې سحر راختونه شروع کېږي او دوی وایي د نور راختونه شروع کېږي نو چې نور راوختو بس که ته وختي تله غواړې او حدیثونو کې چې کوم فضیلت د وختي تلو راغلی بس ځه دریم قول دا دی او دا راجح کاري والله اعلم بعض علماو دې له ترجیح ورکړې ده عند ارتفاع النهار د ضحا اولنی وخت مطلب اولنی وخت د غرمې اولنی وخت د غرمې وی دې ته تبکیر ویل کېږي سړی په دغه ټیم لاړ شي اولنی وخت د غرمې او دا تقریبا داسې 9 بجو نه شروع کېږي د غرمې اولنی وخت د 9 لسو نه تقریبا شروع کېږي دې ټیم کې تله د اولنی وخت دی او بیا داسې تقسیم وه چې یو سړی په اوږه باندې جنماز پروت یو اقامت له راورسي د هغوی به څومره روان دی چې څومره لوی اجر نه دوی محرومیږي نو دې فصل کې دا مسلې راوړي دي یا عفوا په دې
باب کې په دې باب کې دا مسلې راوړي الفصل الاول کې یو اولنی حدیث او د یو حدیث بیان کو عن سلمان رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې چې لا یغتسل رجل یوم الجمعه یو سړی چې د جمعې په ورځ غسل وکړي د جمعې په ورځ غسل واجب دی که نه دی واجب دا مسله ګورې د طهارت په مسلو کې تېره شوې ده او پته نه چاته به یاد دی که نه به یاد موږ دا دې کې ډېر اوږد اختلاف موږ ذکر کړی د علماو بعض علما وایي واجب دی بعض وایي واجب نه دی سنت دی زموږ خپل ځاني زړه په دې مطمئن دی چې جمعې په ورځ غسل واجب نه دی غوره دی چې څوک یې وکړي واجب نه دی پر ما په خپل ځای کې دلایل ذکر کړي دي هغه بیا واورئ کیدای شي دې باب کې مې یو دلیل نوم راشي لا يغتسل رجل يوم الجمعة یو سړی د جمعې په ورځ غسل وکړي ويتطهر ما استطاع من طهر او څومره چې ځان پاکولی شي ځان پاک کړي د جمعې په ورځ به ځان پاکوي ويدهن من دهنه او تیل ولګي کم تیل چې ورسره او يمس من طيب بيته که نه یې ورسره د کور نه یې څه خوشبو راوالي ودې لګوي یو روایت کې راځي د ښځې نه د خوشبو راوالي ودې لګوي ثابته شوه جمعې په ورځ خوشبو لګول پکار دي هر وخت مسلمان له پکار دي سره خوشبو وي حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زما ستاسو په دې دنیا کې دا خوشبو ډېره خوښه ده ستاسو په دې دنیا کې نور مې ورسره کار نشته خوشبو مې ډېره خوښه ده د مؤمن به دا شیان چې ده به د خوشبویانو سره ډېر لګي ځینې مزیداره خوشبو شي نو ځان سره خیر دی چې هغه ارزانه شیشې ساتي او ځان سره وساتئ که منزله سړی راځي درس له راځي ملګرو خوا له ځي چا سره ملاقات کوي ویې لګي را ویې لګي دا ګیره پیسې غوړه کړي نو دې بعضو سره سړی میلاو چې 2-3 میټره کې د سړي دا پوزه سمه دا کوي ته به حیران شي چې ده سره دا خلک ګزاره څنګه کوي او بیا بعض راشي وي زما دا ښځې زما سره نه لګي دا ملاقات دی چې تا سره دا نه لګي زما دا ښځې زما سره چې دا څخه بینونه ترې روانې او بیا د نسوارو بین روانې او بیا پکې نور صرف دا دې ته مه ګورئ چې صرف د ملګرو سره د بعضې ملګرو سره ځي داسې ځان به سیټ را سیټ کړي ځان به داسې کور کې ځینې به بدهوي صفایي په هر ځای کې د ښځې په مخ کې د بچو په مخ کې جماعت ته راځي عبادت کې ګوره کور کې چې ناست او قرآن وې نو مستحب طریقه ده مسواک ووایي قرآن دپاره ادب دی د شپې په تکه توره تیاره کې لمونځ کې تهجد کې ښکلې جامې واچوه دا ادب د الله دی ثم يخرج او بیا راوځي فلا يفرق بين اثنين دوه په منځ کې جدایي نه راولي څه مطلب دی یعنی خلک نه خوا دې خوا کوي وختي راشي بعض نیم به راشي که نه او د دې بعضو کم هم نه لګي که نه لیټ به راشي او بیا به ځان کوم ځای ته راسي اولني سبت بیا لږ خوش لږ دې خوش او دا خلک به په یو بل کې وردننه کي دا کار به نه کي چې په یو بل کې خلک وردننه راشي وختي راشي که نه سره به دلته لګي کله هغه خوا دې خوا کې کله دې دې خوا کې او را به شي انشاءالله روان درس کې چې د دې نه څنګه منه راغلې ده چې د خلکو په سټونو به نه اوړي ونه به خلک تنګې یو سړی روان و پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه کوله او په دې سټونو راوړېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اجلس فقد آذیت وانیت کښېنه دا خلک دې تنګ کړو ټول څه په سټونو راوړي د خلکو وختي راځه نو دوه په منځ کې فرق را نه وستو ثم یصلي ما کتب له او بیا چې الله د ده په تقدیر کې څومره لیکلي دي لمونځ یې وکړو مطلب دی چې دی وختي تللی که ناوخته وختي تللی بله مسله ترې څه ثابته شوه چې جمعې د منځه نه مخکې سنت نشته بارک الله فیک سنت نشته کوی نو بیا به یې سنت تذکره کړی نفلي لمونځ دی څومره کوې 10 کوه 20 کوه 30 کوه 40 کوه 2 کوه 4 کوه چې څومره کوې ثم ينصت اذا تكلم الامام او کله چې امام خبرې کوي خطبه کوي دی غلی ناست هغه کار نه کوي چې هغه دې خلاف یې غلي کېناستو الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى د دې جمعې نه واله د بلې جمعې پورې چې څومره ګناهونه دي راتلونکي پورې د به الله ټول وبخي د حدیث امام بخاري راوړی خو دې لپاره شرطونه یې ذکر کړو ښه صفایي وکړه وختي لاړ
غسل یې وکړو تیل یې استعمال کړو خوشبو یې ولګوله د دوه په منځ کې فرق رانوستو نفلي مونځونه یې وکړو او د امام خطبې ته یې غوږ کېښو الله به له دا اجر ورکوي په صحیح بخاري کې دا حدیث دی دلته ډېرې مسلې دي خو دا به انشاءالله روان درس ته پرېږدو هغې وضاحت به په روان درس کې وکړو الله دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين